سلامونه او نیکې هیلې امین یم تاسو ته د لسم سیم بیولوژي دویم برنامه موضوع میتابولیزم د په دې هیله چې تاسو تیره برنامه هم په صحیح ډول تعقیب کړي نوي برنامې ته تاسو باید داسې تیار استئ چې تاسو په تیره برنامه کې هیڅ ستونزه ونه لرئ. موضوع د لسم سیم بیولوژي دویم برنامه دویم فصل دی میتابولیزم. لومړی راځو پر میتابولیزم باندې بحث کوو، له هغې څخه وروسته بیا پر هر موضوع کې کمکوري سوالونه هم د برنامې په اخر کې درته حلوو. مخکې دی چې پر میتابولیزم باندې بحث وکړو. میتابولیزم موږ ته په څه کې ضرورت لري، له کومه ځایه راځي او میتابولیزم موږ ته څه راکوي. لومړی له انرژي شروع کوو، ځکه همدغه میتابولیزم دی چې موږ ته ډېر څه رابخي. موضوع میتابولیزم خو لومړی راځو پر انرژي بحث کوو. ګران شاګردانو په یاد در سره وساتئ چې همدغه میتابولیزم دی چې موږ ته انرژي برابروي. انرژي څه ته وایي؟ پر فزیک اړخ نه غږیږو، تاسې به معلومات هم حاصل کړي خو دومره وایو چې د کار کولو قابلیت ته چې موږ او تاسې په روزمره ژوند کې څومره کارونه ترسره کوو د انرژي څخه عبارت دی. پس که تاسې د اورېدلو په برخه کې یاستئ، اوس ناستې برنامه اورئ، د زده کړې په برخه کې زده کړه حاصلوئ یا تاسو چېرته کار کوئ، څومره کارونه چې سرته رسوئ همدغه د انرژي څخه عبارت دی. همدغه انرژي برکت دی چې تاسو د کار کولو توان درکوي. خو په یاد وساتئ لکه څرنګه چې ژوندي موجودات پر دوه برخو ویشل شوي دي، یو حیوانات دي بل نباتات دي. نو حیوانات چې دي په غیر مستقیمه توګه انرژي حاصلوي، نباتات چې دي په مستقیمه توګه انرژي حاصلوي. فرض کړه داسې خو نه کېږي چې تاسو یو کار ته ځئ او زده کړه حاصلوئ یا تاسې په کومه وظیفه کې یاستئ نو لمر ته ودرېږئ سولر په شانتې انرژي حاصله کوئ. نه، داسې نه ده. همدغه نباتات ولاړ دي انرژي حاصلوي له لمر څخه په مستقیمه توګه. بالاخره همدغه له نباتاتو څخه موږ غذا تیاروو د ژوند په هره برخه کې چې وي. همدغه نباتاتو څخه موږ انرژي لاسته راوړو د ژوند په هره برخه کې چې همدغه نباتاتو څخه موږ غذا برابرو. بالاخره موږ غذا حاصلوو، همدغه غذا ده چې موږ ته یو انرژي راکوي. همدغه انرژي ده چې موږ ته د کار کولو توان راکوي د ژوند په هره برخه کې هر فعالیت شوي. همدغه انرژي ده چې موږ ته ستا د ژوند کولو زمینه برابروي تر څو موږ ښه کار وکړو. خو دلته چې دی میتابولیزم داسې تشریح شوی دی چې د کیمیاوي کړنو ته یا ټول تعاملات، ټول کیمیاوي تعاملات چې د ژوندیو موجوداتو په حجره کې سرته رسیږي له میتابولیزم څخه عبارت دي. یو چې دی میتابولیزم لکه نه وبخئ کیمیاوي تعاملات A جامع B، A جامع B، AB یو مرکب لاسته راځي. دغه چې د کیمیاوي تعاملات چې د ژوندیو موجوداتو نه بغیر که د حیواناتو که د نباتاتو په برخه کې فرض کړه په لابراتوارونو کې سرته رسیږي، په پوهنتونونو کې سرته رسیږي، په تجربوي ډول په مکتبو کې شاګردانو ته سرته رسیږي. دغه چې د کیمیاوي تعاملات دي چې په هلته د وجود نه د ژوندیو موجوداتو نه بغیر سرته رسیږي. یو کیمیاوي تعاملات دلته د انرژي په شتون کې سرته رسیږي. انرژي په شتون کې سرته رسیږي تر څو انرژي ته ضرورت لري هغه چې دی د انزایم د ژوندیو موجوداتو په وجود کې چې د انزایمونه دي یا د نباتاتو برخه کې د لمر په شتون کې سرته یا کوم فوتوسنتیسیس عملیات چې سرته رسیږي د همغه انرژي په شتون کې سرته رسیږي. دغه د میتابولیزم څخه عبارت دی. که د کټابولیزم برخه کې که انابولیزم برخه کې په یاد وساتئ چې میتابولیزم بیا دوه مشخصې لري. یو چې دی انابولیزم دی، انابولیزم، بل چې دی کټابولیزم دی. کټابولیزم یو چې دی انابولیزم، بل چې دی کټابولیزم دی. انابولیزم داسې تعریفوو چې ټول کیمیاوي تعاملات چې سرته رسیدلو لپاره انرژي ته ضرورت لري، اړتیا لري، تر څو مو انرژي په دې کې ګډون وکړي، یو کوچني مالیکولونه سره یو ځای شي یو لوی مالیکول تشکیل کړي، عبارت له انابولیزم څخه دی. څه شي څخه؟ انابولیزم څخه. یو مثال تاسو ته ساده مثال هم ورکړی دی. فرض کړه یو نبات دی، یو نبات دی، دلته لمریزه انرژي په دې باندې لګېدل ده، لمریزه انرژي پر دې باندې لګېدلې ده
نباتات چې د له ځمکې ریښې څخه اوبه حاصلوي، له هوا څخه کاربن ډای اکساید حاصلوي، له هوا څخه کاربن ډای اکساید له ریښې لارې اوبه حاصلوي، د لمریزې انرژۍ په شتون کې ګلوکوز تیاروي. پس کې کوچني مالیکولونه دلته شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید جمع شپږ مالیکوله اوبه دلته حاصلوي ګلوکوز. څه شی؟ ګلوکوز. یعنې کوچني مالیکولونه سره یو ځای شول لوی مالیکول تشکیل کو چې عبارت له ګلوکوز څخه دی. همدغه ګلوکوز دی، همدغه مرکب دی چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کې د مختلفو انرژي لارې حاصلو ترڅو خپل فعالیتونه سرته ورسوو. دغه چې د انرژي په شتون کې یو خبره بل هم په یاد سره وساتئ چې د انرژي په شتون کې کوم تعامل سرته رسیږي همدې ته اسیمولیشن هم ویل کېږي. دویمه برخه چې ده کټابولیزم ده یا اکزوګونیک ریاکشن هم ورته ویلی شو. کټابولیزم داسې تعریفوو چې هغه کیمیاوي تعاملات دي چې د کومو له مخې په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي، یعنې کوچني مالیکولونه تجزیه کوي او بیا انرژي ورڅخه لاسته راځي. همدغه له کټابولیزم څخه عبارت دی. همدغه ګلوکوز دی، تاسو غذا واخیستله او بیرخیره اکسیجن پر نصب کېږي، له دې څخه بیرته ټوټې کېږي او ای ټي پي انرژي لاسته راځي. د کومه ای ټي پي انرژي چې لاسته ورسره راغله همدغه انرژي ده چې موږ تاسو ورڅخه استفاده کوو چې دې ته بیا ډیسیمولیشن هم ورته ویل کېږي. پس که حجروي تنفس په میتوکاندریا کې صورت نیسي، په غذا کې ګلوکوز شتون لري چې همدغه ګلوکوز د بیرته په انرژي کاربن ډای اکساید پر اوبه بدلېږي. همدغه ګلوکوز دی د اکسیجن په شتون کې د حجروي تنفس اکسیجن په شتون کې شپږ مالیکوله اکسیجن چې دغې نه بیرته بیا شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید جمع شپږ مالیکوله اوبه جمع انرژي چې دغه انرژي چې ده بیا ای ټي پي انرژي ده. ای ټي پي چې همدغه ای ټي پي انرژي ده چې موږ او تاسو روزمره ژوند کې خپل فعالیتونه پرې سرته رسوو. ګران شاګردانو، په روزمره ژوند کې دومره مهمه شوه د میتابولیزم عملیه. که چېرته د ژوندیو موجوداتو نه د ژوندیو موجوداتو د نباتاتو په برخه کې همدغه د انابولیزم یا میتابولیزم کومه عملیه چې ده دا که چېرته ودرېږي، فعالیت ونه کړي، نو د نړۍ پر مخ به هیڅ ژوندی موجود پاتې نشي. ځکه بیا غذا نه برابرېږي، ځکه دلته بیا اکسیجن نه تولیدېږي. کله چې موږ تاسو ته غذا برابره نه شوله نو دلته د په دې نیم کراسو شو غذا برابر نه شو، موږ تاسو غذا نه شو اخیستی، له کومه ځای به کوو؟ ځکه دلته کومه لمریزه انرژي چې ده دلته دې خپله برخه کته کړله، چې کته کړله دلته د لمریزې انرژۍ په شتون کې غذا نه برابرېږي. کله چې د لمریزې انرژۍ په شتون کې غذا برابره نه شوه، موږ او تاسو به حاصلات له کومه ځایه کوو؟ حاصلات په ټپه ودرېږي. کله چې حاصلات په ټپه ودرېدل، موږ او تاسو ته همدغه انرژي چې لوی مالیکولونه په کوچنیو مالیکولونو د اکسیجن په شتون کې سرته رسېږي، همدغې لارې انرژي کومه ای ټي پي انرژي ده دغه په ټپه ودرېږي. چې په دغه په ټپه ودرېده نو ژوند ناممکن شو. فکر مو دی کله چې تاسو خپلو کروندو کې خپلو ځمکو باندې کوم ځای کې تخمن کرلی، نسبت هغه ته چې لمریزې انرژۍ سره په تماس کې وي چې سیوري ته وي، هغه کم حاصلات ورکوي. ځکه د هغو باندې لمریزه انرژي کمه وریده کېږي، یعنې کمه انرژي هلته دوی حاصلوي، نو ځکه د دوی حاصلات کم وي. ځکه ځینې ځای کې د کلا دیوالونه یا ځینې ځای کې لوړ ونې پرې ولاړې، دوی حاصلات کم ورکوي. پوره توګه کومه انرژي چې ده هغه دوی ته نه رسیږي، نو ځکه دوی حاصلات کم دي. نو چې هغه باندې دومره تاثیر کوي، که چېرته لمریزه انرژي دلته کته شوله نو دلته به څومره تغیرات راسي. خو په یاد وساتئ چې لمریزه انرژي بدلون کې یو اړخ نه بل اړخ ته، یو بل اړخ نه بل اړخ ته، ځکه دلته لمریزه انرژي و نبات ته یې ورکړه، نباتات موږ ته انرژي حاصله کړه، موږ ته یې راکړه، موږ انرژي تولیدو بل څه په لاس کې بل څه لاسته راوړو. خو په یاد وساتئ چې لمریزه انرژي معلومات بیا نه کېږي چې لمریزه انرژي له کومه ځایه منشا اخلي. د ټولو انرژي معلومات کېږي، خو لمریزې
انرژي معلومات نه کیږي. په روزمره ژوند کې میتابولیزم دومره ارزښتناک دی که چېرته دغه عملیه ودرېدله نو ژوند ناممکن دی. په دویم موضوع کې چې دی هلته داسې ویل شوي دی چې په حجره کې د موادو شتون دی د لسم سیمبیولوژي په دویم موضوع چې ده په حجره کې د موادو شتون دی چې یو چې دی حجره کې د موادو شتون یو چې دی عضوي مواد دی بلې چې دی غیر عضوي مواد دی. غیر عضوي موادو څخه دلته بیا اوبه دي او منرالونه دي چې له اوبو څخه بیا په حجره کې دوه ډوله اوبه شتون لري. یو چې دی آزادې اوبه دي بل چې دی تړلې اوبه دي. عموما کې په یاد وساتئ چې اوبه د ژوندي موجوداتو له عمر سره معکوسه اړیکه لري. اوبه چې دی د ژوندي موجوداتو له عمر سره معکوسه اړیکه لري. یعنې که چېرته د ژوندي موجوداتو کوچنیو ماشومانو عمرونه وګورو تر 90 پورې له اوبو څخه تشکیل شوي. تر 90 پورې بالاخره څومره چې عمر زیاتیږي اوبه کې کمیږي تر 80 یا 15% پورې د اوبو فیصدي کې راښکته کیږي. یعنې ژوندي موجودات انسانانو کې څومره چې د عمر کم وي اوبو اندازه پکې زیاته څومره چې عمر زیاتیږي عمره اوبه پکې کمیږي. اوبه چې د ژوندي موجوداتو تودوخه ثابته تودوخې په مقابل کې د خپل فعالیتونه ثابت ساتي. ځکه که چېرته تاسو د هایپوولیمیا یعنې د مایع کمښت سره مخامخ شئ نو تاسو باندې تودوخه یا سړوالی بد اغیزه کوي. ځکه که چېرته هلته بد اغیزه وکړه موږ ویل چې د تودوخې په شتون کې تعاملات سرته رسیږي. همدغه تودوخه ده چې اکسیجن یا کاربن ډای اکساید یا اوبه حاصلیږي نو دلته کیمیاوي تعاملات سرته رسیږي. کیمیاوي تعاملات سرته ورسو نو ژوند مراحل ښکته ځي بیا. نو همدغه اوبه دي چې موږ تاسو ته د ژوند په برخه کې هم اهمیت لري. په حجره کې ویل په دوه ډوله اوبه شتون لري. یو آزادې اوبه دي بلې تړلې اوبه دي. آزادې اوبه چې دي د حجرې چې دي 40% پورې وبخښئ 80% پورې برخه تشکیلوي داخلي اوبه. خارجي اوبه چې دي 40% پورې برخه تشکیلوي. آزادې اوبه چې دي په کیمیاوي کړنو کې برخه اخلي په کیمیاوي تعاملاتو کې د اړتیا پوره کولو کې برخه اخلي د حجرې اضافي توکي له حجرې څخه بهر کوي. تړلې اوبه چې دي هم د حجرې اجزاو کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي. تړلې اوبه هم د آزاد اوبو په واسطه پوره کوي. کله چې هلته اوبو ته ضرورت شي د همدغه تړلې اوبه دي چې د حجرې څخه په برخه کې پوره کولو کې برخه اخلي. یا پکې تړلې اوبه د وچو ژوندي موجوداتو کې هم بیا فرق کوي. وویل منرالونه دویم برخه چې ده د غیر عضوي موادو منرالونه یا مدني مالګې دي. په یاد وساتئ منرالونه موږ دوه ډوله منرالونه د مصرف لري لرو. یو چې دی ډیر مصرف کوونکي دي. هغه چې د روزمره ژوند کې ډیر مصرف کوونکي چې د روزمره ژوند کې له 100 ملي ګرامو څخه زیات ورته ضرورت دی. 100 ملي ګرامو څخه زیات ورته ضرورت دی ترڅو په روزمره ژوند کې باید موږ په هره ورځ له 100 ملي ګرامو څخه زیات ورته حاصل کو. هغه چې دی په هغې برخه کې کلسیم دی سودیم دی اوسپنه دی فسفورس دی. بلې چې دی لږ مصرف کوونکي دي چې په روزمره ژوند کې پروا نه کې هیڅ ستونزه نه پیښیږي که چېرته موږ د 100 ملي ګرامو څخه کم حاصل کو. هغه په برخه کې چې دی ایوډین دی او پلورین دی. بل چې دی عموما ویل چې ژوندي موجودات کې دوه ډوله مواد شتون لري. یو عضوي مواد دي بلې غیر عضوي مواد دي. عضوي موادو مرکباتو 3 عناصر چې دي کاربون دی اکسیجن دی او هایدروجن دی. یعنې داسې رقم غیر عضوي مواد چې دي کندونه دي شحمیات دي پروټینونه یعنې لیپیډ دي کنه همدغه د عضوي مرکباتو ډلې څخه دي چې په راتلونکي بحث کې بیا پرې بحث کوو. اوس یې راځو د همدغې فصل کمکوري سوالو ته په کمکوري مسایلو باندې بس کو. دلته سوالونه یو ځل زه درته لیکم تر څو زیات تاسې موضوع نه شي زما موضوع نه شي بیرته همغه کمکوري نکات په همدې فصل کې درته ښایم له همغې څخه کرخدا ته تېرومه. ګران شاګردانو کمکوري برخې ته ښه راغلاست. 3 سوالونه مې په پروم کې درته راټول کړل.
همدا درې سواله تاسو لپاره په یو موضوع کې بسنه کې ترڅو تاسو پر یو موضوع باندې پوه شئ چې پر موضوع کې کوم ډول سوال راځي. هرات ولایت یو سوال دی وایي یو بالغ انسان په بدن کې د فاسفورس اندازه عبارت ده. هلته ما یو جدول رانه پاتې شو په دې برنامه کې تاسو په همغه جدول نه سوال راایستل شوی دی په همغه جدول باندې هم فوکس وکړئ همغه جدول هم در سره یاد کړئ. وایي یو بالغ انسان په بدن کې د فاسفورس اندازه عبارت ده د هرات ولایت سوال ده وایي 0.5 کیلوګرام 0.5 ګرامه 1 کیلوګرام او 2 کیلوګرامه. ګران شاګردانو په یو موضوع کې تاسو اشتباه نه شئ چې تاسو به همغه اندازه دقیقاً د خر په برخه کې چې وي تاسو به یاده کړي د اندازې له مخې خو هلته تاسو ته کوم اندازې واحدونه چې دی هغې ته تغیرات ورکوي. لکه دلته تاسو 0.5 کیلوګرامه لیکلې ده دلته بیا 0.5 ګرامه لیکلې ده. دلته چې ده تاسو حنحلۍ هم له 0.5 کیلوګرامه هر یو نورمال شخص چې دی د فاسفورس اندازه 0.5 کیلوګرامه دی. د په خیر د کپروانه کې په کا جی هم درته لیکل شي او دلته په ګرام آر جی آر هم درته لیکل شي خو په دې کې اشتباه نه شي دې ته به ډېر دقیقاً غږ کوئ. دا کوم ګران سوال نه دی خو وحیدون ته به په دقیقاً اوسئ. ننګرهار ولایت سوال دی کوم ماده کولی شي د ژوندیو موجوداتو تودوخې زیاتوالی نه څپۍ بدلون څخه مخنیوی کوي. لکه څرنګه چې موږ هم په درس کې یادونه وکړه چې اوبه د ژوندیو موجوداتو یو ناڅاپي بدلون څخه فرق کوي. که چېرته تاسو یو چاپېریال ته بدل شي تاسو یعنې په وجود کې د میاتو کمښت ولرئ هایپولیمیا سره معمول وي نو تاسو به که چېرته ګرمۍ زر به ګرمېږئ ځکه دلته اوبه دي چې د انسان وجود تودوخې ثابت حالت سره ساتي نو موړي چاپېریال سره مقاومت کوي که یخوالی که تودوخه نو دلته هوا هم درته لیکلي ځینې حلقه اشتباه نه شي چې ځینې حلقه اشتباه کېږي چې یاره هوا بدلون وکړي نو ساړه راځي او ګرموله راځي. نه هلته مسمینه درته انسان وجود درته ښودلی دی نو ته هوا هم درته لیکلي اوبه هم درته لیکلي چغوالی هم درته لیکلي هېڅ یو ځینې خلک داسې فکر کوي چې یو انسان چې چغ وي که نه هلته هغې سړی نه کېږي. نه اصلا کې دلته ماده چې دی موږ په بیولوژي کې اوبه وښودله نو دلته هم له دویمې چارجوابه صحیح دی اوبو. دریم یو خو صورت یو سوال دی وایي حجرې په مایعاتو کې د کلسیم د کوم ایون په بڼه شتون لري. دې ته ډېر دقیقه اوسئ ځکه کلسیم ایون چې دی په څو بڼو شتون لري. بار بار دا سوال تکراریږي. دلته چې دی دویمي هم درته لیکل شوی دریمي هم درته لیکل شوی څلورمي هم درته لیکل شوی دی نو دې ته ډېر دقیقه اوسئ. هماغه هملته تاسو ته ذکر شوی هم دی دغه چې دی د خو صورت یو سوال دی نو دې ته ډېر دقیقه اوسئ ځکه کلسیم په څو ایومي بڼه شتون لري. نو دلته تاسو خانخانۍ اول چارجوابات دي ځکه په دویمي بڼه شتون لري. د انسان په مایعاتو کې د حجرې په مایعاتو کې کوم کلسیم چې دی په دویمي بڼه شتون لري. تر راتلونکي به برنامې پورې ښه وخت ښه ژوند هی خیلي.